السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه سمیع الله صافی یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. غواړم ملګرو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته وښیم چې دغه د عکس ډیزاینونه خو تاسو کوم وکتل، دغسې ډیزاینونه څنګه جوړ کړو، د خپل نوم غوندې دغسې خپل نوم ته داسې ډیزاینونه څنګه جوړ کړو. دغه عکسونه چې لومړی تاسو ته وښودل شو، دغه بغل کې چې تاسو ته ښکاري لکه داسې عکسونه، داسې خپل نوم لپاره داسې ډیزاینونه څنګه برابر کړو. نو لومړی برخه زموږ ویډیو د AI یا د بینګ د ایمیج کریټ په اړه چې و، نو هغه لومړی برخه به تاسو کتلې وي. که تاسو نه یې کتلې نو بره د آی بټن کې هم تاسو ته ښکاري، او که لاندې ډسکرپشن کې هم تاسو ته چې د بینګ ایمیج کریټ یا د بینګ لومړی ویډیو، نو لاندې به لینک هم تاسو په ډسکرپشن کې درکړم، هغې ځینې هم تاسو کتلی شئ، او په د آی بټن کې به هم تاسو ته واچوم. او که چیرته بیا هم تاسو پیدا نه کړو نو ماته په کمنټ کې ووایئ، تاسو ته به زه تاسو ته په کمنټ کې لینک در ولېږم. نو ګرانو ملګرو راځو دغسې ښایسته ښایسته نومونه خپل ځان لپاره څنګه جوړ کړو په bing.com کې، په ایمیج کریټ کې څنګه کولی شو. نو راځم دغه طریقه تاسو ته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که چیرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ. راځو ګرانو ملګرو تاسو ته ښیم چې څنګه دغه جوړ کړو، خپل ځان لپاره د خپل نومونه داسې ښایسته ډیزاین کړو. نو تاسو به ګرانو ملګرو تاسو ته ما د کروم د لارې ښودلی و چې د کروم د لارې تاسو اکاونټ خلاصو، هلته هم جوړو. تاسو ته دا دلته د اپلیکیشن له لارې ښیم. تاسو به راشئ ګرانو ملګرو پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلئ دلته به تاسو بینګ ولیکئ، بینګ ولیکئ، فقط هم دا کافي ده. کله چې بینګ ولیکئ تاسو دا سرچ کې لومړی سر کې تاسو ته دغه مایکروسافټ دغه بینګ اپلیکیشن تاسو ته راځي. نو تاسو به دغه د بینګ اپلیکیشن کله چې را ډاونلوډ کړو، نو ما ته یې ډاونلوډ کړی، زه به اوپن کړم. کله چې اوپن هم که تاسو ته دغه صفحه داسې راځي ګرانو ملګرو، دا ایمیج کریټ ګرانو ملګرو که چیرته ما ته تیار دی لومړی سر کې راغلی، که چیرته تاسو ته نه راځي نو تاسو به داسې کار وکړئ ګرانو ملګرو، په دې کونج کې تاسو د اپس علامه ګورئ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې کلیک کړو ګرانو ملګرو تاسو ته په دغه ساحه کې دا پیدا کیږي. کله چې غواړئ چې دا هر وخت ستاسو د صفحې مخ ته راشي نو بیا به تاسو دغه پین باندې کلیک وکړئ. کله چې په پین کلیک وکړو دلته هر اپلیکیشن چې غواړئ چې د صفحې مخ ته راشي نو راځي. دا اوس ما تیار تاسو ګورئ چې دلته اډ کړی دی د ماینس علامه ده، که چیرته د منفي علامه و هم بیرته دلته راځي، او بیا کولی شم چې جمع کړم هماغه د صفحې مخ ته راشي. خو تیار راغلی دی نو منفي بیا کوم تر څو تاسو ښکاره شي، دا به ماینس کوم ګورئ ګران ملګرو ما ته دلته راغی. تاسو به د جمع علامې باندې کلیک وکړئ، بیرته به تاسو هلته راشي، بیا به تاسو په ډن علامې باندې کلیک وکړئ. بس دا به تاسو سره صفحې کې هر وخت راځي. اوس چې خپل صفحې ته راځئ نو هر وخت به تاسو سره دغه هلته وي د هوم صفحه کې په دې ځای کې. نو راځم وبخئ ګرانو ملګرو، مخکې له دې چې دغه تاسو ته وښیم تاسو به لومړی خپل اکاونټ دلته ساین ان کړئ. کله چې دلته راغلی نو دلته زما 2 اکاونټونه شته ګرانو ملګرو. تاسو ته مې د اکاونټ خلاصولو طریقه هم لومړی ویډیو کې ښودلی وه، خو بیا هم تاسو ته ښیم زما 2 اکاونټونه خو دلته خلاص دي اوس فلحال، خو بیا هم تاسو ته د خلاصولو طریقه ښیم چې په دې کې خپل اکاونټ څنګه خلاص کړئ. تاسو اکاونټ جوړولو خو مخکې ویډیو وه ګرانو ملګرو، لومړی برخه کې وه. که تاسو چیرته نه کتلی نو په ډسکرپشن کې لینک شته دی، لومړی برخه ویډیو به مې ورسره لیکلي، هغه باندې کلیک وکړئ او هغه وګورئ. اوس غواړو اکاونټ خپل خلاص کړو، په دې ټاپ ټو ساین ان باندې کلیک وکړئ. زما اکاونټونه خلاص دي خو ستاسو لپاره کوشش کوم چې تاسو پرې پوه شئ. د ساین ان باندې به بیا تاسو کلیک وکړئ. کله چې ساین ان باندې کلیک وکړو دلته زما جیمیلونه بیا هم راواخلي چې تاسو غواړئ د کوم اکاونټ ته داخل شئ، خو زه یم چې بل اکاونټ لرم هغې ته داخلیږم. تاسو ته به دغه راشي، زه ورته لیکم چې ساین ان وت اندر اکاونټ، په دې کلیک کوم دلته به تاسو ورته خپل جیمیل ورکړئ، په کوم جیمیل چې تاسو اکاونټ جوړ کړی د بینګ اکاونټ هم جوړ کړی یعنې مایکروسافټ اکاونټ. زه دلته ورته خپل اکاونټ خلاصوم، دغه زما خپل جیمیل اضافه کړه ګرانو ملګرو. کیدای شي ډایرکټ داخل شي زما همدې اکاونټ ته، خو ځکه چې مخکې دا پکې خلاص دی تیار، او تاسو به خپل اکاونټ ته دلته جیمیل به ورکړئ ګران ملګرو، بیا خپل پاسورډ به ورکړئ، کوډ به ورکړئ، او بیا به تاسو اکاونټ خلاص شي. خو په نیکسټ باندې کلیک کوم، صبر ورته کوم چې څه کوي. ګران ملګرو زما اکاونټ په اتومات ډول سره خلاص شو. ګورئ ما نه پاسورډ ونه غوښتو ځکه ما مخکې خلاص کړی و. نو بیرته به تاسو خپل دغه صفحې ته راشئ، د کور صفحې ته چې کله راغلی نو ایمیج کریټر باندې به کلیک وکړئ.
کله چې دلته کلیک وکړو تاسو ته ما مخکې ویډیو کې یادونه کړې تاسو ته 15 ځلې په ورځ کې تاسو ته اجازه درکړي چې تاسو په دې کې عکسونه جوړ کړئ 15 ځلونه ډېر تاسو نشئ کولی چې بیا جوړ کړئ لومړی ځل کې چې یو دغه اکاونټ چې جوړېده نو 90 ځلې به تاسو ته اجازت و چې تاسو کولی شئ دلته په خپل په خوښې به خپل خط به هم لیکو همغه د خط په ډیزاین باندې به تاسو ته عکسونه جوړول ښه راځو ګرانو ملګرو تاسو ته پرنټونه ګرانو ملګرو دغه کوم پرنټ چې زه لیکم هغه تاسو ته ما ډسکرپشن کې لیکلی دی چې لومړی پرنټ دویم دریم او دریم څلورم پنځم داسې نو تاسو به هغې ځینه هغه پرنټ را کاپي کوئ که کاپي کولی نه شئ نو هغې ځینې ولیکئ او بیا تاسو خپل دغه بینک اکاونټ کې خلاص کړئ او دلته بیا تاسو ولیکئ تاسو خپل ځان لپاره خپل نومونه ښایسته ډیزاین کړئ فقط زما نوم ترې پاک کړئ خپل نوم ولیکئ نو راځم دغه پرنټونه ما ځان سره په نوټ کې ساتلي دي ګرانو ملګرو دا پرنټونه ما سره په نوټ کې شته دي دغه ټول پرنټونه ما تاسو په ډسکرپشن کې درکړي راځو په دې یو کار وکړو ګرانو ملګرو نو که تاسو غواړئ چې داسې ستاسو لپاره جوړ شي نو تاسو ګرانو ملګرو دغه زما نوم چې دلته ګورئ سمیع الله صافی تاسو به دغه دې باندې کلیک وکړئ دا زما نوم به لرې کړئ د دې په ځای خپل نوم ولیکئ تاسو لپاره به جوړ شي او دا تیار زما نوم لیکل شوی دا به زه کاپي کوم ګرانو ملګرو دا پرنټونه ما تیار تاسو لپاره اماده کړي دي دې ځای نه به کاپي واخلم بیرته ځم بینک کې کله چې بیرته دلته راغلم نو دلته کلیک کوم او دا دلته پیسټ کوم ګرانو ملګرو څه چې کاپي کړي په دې کلیک کوم او دا دلته پیسټ کوم تاسو ګورئ زما مغه لیکنه ده بیا ویم چې ما ته کریټ که دغه عکس داسې جوړ که راته په دې نوم په کریټ باندې کلیک کوم صبر ورته کوم دا ماته زما د دې لیکنې په اندازه همغسې څه چې مې ورته لیکلي همغسې عکسونه ماته جوړوي ګران ملګرو که هر څه مشکل وي تاسو بیا هم کولی شئ چې په کمنټ کې ماته ولیکئ چې زموږ ته په دغه ځای کې مشکل لرو نو زه به هغه مشکل تاسو ته حل کړم تاسو کتلی شئ ګرانو ملګرو ما ته زما د نوم ډیزاینونه ښایسته عکسونه جوړ کړل که تاسو دلته کولی شئ سمیع الله یې راته ولیکئ همدغسې دلته ګورئ ښایسته ډیزاینونه یې راته کړي دي او که چېرته ستاسو کوم ډیزاین خوښ شو په هغې به تاسو کلیک وکړئ په هماغه عکس باندې او تاسو به بیا ګرانو ملګرو تاسو دغه صفحه راځي که ستاسو نټ څومره تیز وي ګرانو ملګرو همغومره ښه کار کوي تاسو به بیا دلته کله چې راغله په دې 3 نقطو باندې به کلیک وکړئ او ډاونلوډ به کړئ هغه عکس به ځان ته را ډاونلوډ کړئ که چېرته ستاسو دا ډیزاین خوښ نه شو ګرانو ملګرو بله ډېر ښایسته طریقه تاسو ته وښیم په دې کریټ باندې دوهم ځل لپاره بیا کلیک وکړئ تاسو ته نور ډیزاینونه جوړوي صبر ورته کوو ګرانو ملګرو چې موږ ته بل څه قسم ډیزاین جوړوي بیا کلیک وکړئ تاسو ته نور ډیزاینونه جوړوي که بیا کلیک وکړئ نور ډیزاینونه جوړوي نو دا ځلته ګورو چې نور څه قسم ډیزاین موږ دپاره دلته جوړوي فقط تاسو دغه کوم نوم چې زما لیکل شوی د زما نوم په ځای خپل نوم ولیکئ او کله چې خپل نوم ولیکو نو تاسو ته ښایسته ښایسته ډیزاینونه درکوي خپل ډیزاینونه به یې را کاپي کوئ او کولی شئ په خپل وټساپ فیسبوک دې باندې ولګوئ دا وګورئ ګرانو ملګرو ډېر ښایسته ډیزاینونه کوي موږ ته هر ډیزاین چې ستاسو خوښ شو همغې باندې کلیک وکړئ او را ډاونلوډ وکړئ مثلا هر ډیزاین دا ډیزاینونه شو ښه راځم ګرانو ملګرو دا نشم کولی چې ټول ډیزاینونه تاسو ته وښیم نو زه راځم اوس بل پرنټ نه کار اخلم بل پرنټ دلته پریس کوم بیرته راځم دلته یو بل پرنټ ځان سره اخلم په دې نوټ کې چې ما کوم پرنټونه را سره دي دغه دویم پرنټ را اخلم په دې ګورم چې څه قسم عکسونه تاسو ته یې ښیم چې په دې کومه څه عکس تاسو لپاره جوړېږي بیرته بینک کې راځم په دې بینک اپلیکیشن کې په ایمیج کریټ کې راځم او دغه کوم خط چې ما لیکلی هغې ځینه مې کاپي کړم او دا تیار ما ځکه لیکلي ګران ملګرو که چېرته زه دلته ولیکم نو ویډیو مې اوږدېږي او بله خبره دا چې ډېر وخت نیسي نو تیار ما لیکلي دي او دلته تاسو ته پیسټ کوم او تاسو ته ښیم چې په دغه لیکنه باندې تاسو ته کومه سیکس جوړېږي په کریټ کلیک کوم تاسو ته ښیم چې په دغه کوم پرنټونه چې ما تاسو ته اماده کړي دي که چېرته ما لیکلی وی نو وخت به یې ډېر اخیستی وی نو دلته ما تیار هغې ځای نه هلته یې لیکم بیا هغې ځای نه کاپي کوم ستاسو لپاره چې وخت هم ضایع نه شي او دلته پیسټ کوم او دلته بیا ماته عکس جوړېږي په هغې طریقې سره نو ګرانې ملګرو دلته کتلی شئ تاسو ډېر ښایسته ښایسته عکسونه موږ ته جوړوي دلته وګورئ ګرانو ملګرو ستاسو په خپل خوښه دا ما ته ښایسته ښایسته په کومه څه لیکنه چې ما کړې همغسې عکسونه راته راکوي هر عکس چې ستاسو خوښ شو نو ځان ته یې را ډاونلوډ کړئ او که دا هم خوښ نه شو دا ډیزاین نو بیا په دې کریټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته نور ډیزاینونه جوړوي په دې کریټ باندې کلیک وکړئ لږ صبر ورته وکړئ تاسو ته نور ډیزاینونه په همدې که دا ډیزاینونه هم خوښ نه شو نور ډیزاینونه تاسو لپاره جوړوي دا ګرانو ملګرو زموږ دوهمه ویډیو ده لومړی ویډیو کې موږ د اکاونټ جوړولو طریقه هم ښودلې او چې څنګه لوګین کېږو څنګه جوړېږي هغه هم موږ ښودلې دا زموږ دوهمه ویډیو ده
نو د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ. نو دا زموږ دویمه ویډیو د ګران ملګرو. تاسو کتلی شئ زما په نوم ښایسته دغسې ډیزاینونه دوی برابر کړل. هر ډیزاین چې ستاسو خوښه وي کولی شئ چې هغه را ډاونلوډ کړئ او استفاده یې کوئ، مثلا خپل واتساپ او فیسبوک دې شیانو کې ورکړئ. خو راځم بل پرنټ کاروم ګران ملګرو. دا ډېر ښایسته پرنټونه دي. بل پرنټ اخلم، دلته راځم دوهم استفاده کړ. دریم ته راځم ګران ملګرو. دریم دلته کاپي کوم. تاسو ته ښیم چې دا کوم څه پرنټ دی. دا پرنټونه ټول تاسو ته ما په ډسکرپشن کې لیکلي ګران ملګرو. هغې ځینې تاسو که کاپي کولی شئ کاپي کوئ، که کاپي کولی نه شئ نو بیا تاسو یې ځان سره ولیکئ په دغه نوټ کې او بیا دلته ورکئ خپل بینک اکاونټ کې دلته په ایمیج کریټ کې چې تاسو ته په هغې باندې ستاسو په نوم باندې ښایسته ډیزاینونه وکړي. حالان کې ګران ملګرو زموږ دا ویډیو اوږدېږي خو تاسو دغه پرنټونه ښیم، دا ښایسته پرنټونه چې تاسو خپل نومونه څنګه په ښایسته ډیزاین سره برابر کړئ. نو دلته وګورئ ګران ملګرو څومره ښایسته ډیزاین یې راته کړی. تاسو کتلی شئ دلته زما نوم یې په دغه باندې لیکل شوی دی. تاسو هم غواړئ تاسو لپاره داسې عکس جوړ شي نو تاسو هم دغه پرنټ استفاده وکړئ. دغه پرنټ په ډسکرپشن کې شته. نو راځم تاسو ته بل پرنټ ښیم ګران ملګرو. بل پرنټ هم دلته موږ سره شته. په اخره کې یو د تاسو لپاره ځانګړی پرنټ در کوم ګران ملګرو چې زما خپله ډېر زیات خوښیږي او ډېر ښایسته پرنټ دی. هغه هم تاسو ته در کومه ځانګړې توګه. نو دا پرنټ بل پرنټ دلته پیسټ کوو ګران ملګرو. کریټ کوي چې دا زموږ لپاره کومه سي عکس جوړوي، ښایسته عکس جوړوي او که نه زموږ د نوم ښایسته ډیزاین جوړوي که نه. دا زموږ لیکنیزه پرنټونه ګرانو ملګرو چې زموږ د نومونو لپاره کاریږي. عکسونو لپاره که چېرته تاسو غواړئ چې 3D ایمیج یا کرکټر تاسو لپاره جوړ شي کارتوني شکل، هغه هم تاسو مونږ ته کمنټ کوئ. که نور غواړئ چې تاسو لپاره نور مونږ جوړ کړو داسې عکسونه نو هغه مونږ ته کمنټ کوئ. هر رقم تاسو هر څه په اړه غواړئ مونږ ته په کمنټ کې خپل نظر ورکړئ. دا وګورئ ګرانو ملګرو څومره په زړه پورې ډیزاین یې کړی. تاسو وګورئ دا وګورئ دا یې څومره ښایسته ډیزاینونه کړي دي. تاسو کولی شئ چې هر عکس هم ستاسو خوښ شو په هغې باندې کلیک وکړئ، 3 نقطو باندې کلیک وکړئ او هغه عکس ځان سره را ډاونلوډ کړئ. هغه به تاسو سره را ډاونلوډ شي. څومره ښایسته ډیزاین یې کړی د سمیع الله صافی زما نوم یې لیکلی په دې سکور کې. نو راځم ګرانو ملګرو بل پرنټ تاسو ته دلته ښیمه. نو اخرنۍ کې همدغه کوم پرنټ چې تاسو ته ما وښوده چې تاسو ته په ځانګړې ډوکه در کوم او ډېر ښایسته پرنټ دی، زما ډېر زیات خوښیږي. نو راځم دغه پرنټ هم تاسو ته ښیم چې دغه څنګه پرنټ دی. ډېر ښایسته پرنټ دی ګرانو ملګرو. زما دغه پرنټ ډېر خوښیږي او په دې کې عکسونه ډېر ښایسته جوړیږي. صبر ورته کوو. دا پرنټ زما ټول پرنټونو کې دا پرنټ ډېر خوښیږي. نو تاسو هم ترې استفاده وکړئ. دغه پرنټونه ډسکرپشن نه ځان سره واخلئ. تاسو کتلی شئ ګرانو ملګرو په دې کې عکس ډېر ښایسته جوړیږي. تاسو کتلی شئ دلته ډېر ښایسته ډیزاینونه جوړیږي. دلته تاسو ګورئ ډېر ښایسته ډیزاینونه. دا په دې وختونو کې سخت په ټرینډینګ کې دی ګرانو ملګرو. که تاسو چېرته نوم هم ورته بدلوئ نوم ورته بدل کړئ. فقط زه ورته خلاص ولیکم صافی اوس کریټ کوم نو ماته به فقط زما په تخلص باندې اوس جوړ شي. دا ډېر په زړه پورې پرنټ دی ګرانو ملګرو. ډېر ښایسته عکس جوړوي، 3D عکس جوړوي موږ ته د کینګ په ډیزاین باندې. که تاسو هم غواړئ تاسو ته دغسې عکس جوړ کړي نو دغه پرنټ کاپي کړئ او هلته پیسټ کړئ. ګرانو ملګرو دا ویډیو ډېر ښایسته ده ستاسو لپاره. دومره حق خو زما کېږي چې دغه ویډیو ځان سره لایک کړئ. دا ویډیو حتما ځان سره لایک کړئ او یو مثبت کمنټ ماته هم په کمنټ کې راکړئ. نو تاسو کتلی شئ ګرانو ملګرو دا صافی په کوم ډیزاین کې موږ ته ولیکو څومره زبردست او ښایسته. تاسو دا کتلی شئ دا کینګ ډیزاین هم ورکړي. دا وګورئ هغه د کینګ هغه خولۍ. دلته وګورئ دا ډیزاین وګورئ ګرانو ملګرو. ډېر په زړه پورې ډیزاین جوړ کړی. دا تاسو وګورئ او دا بالکل صفا ډیزاین دی ګرانو ملګرو. بالکل 4K ډیزاین. تاسو کولی شئ را ډاونلوډ یې کړئ ځان ته او دغه استفاده وکړئ. ګرانو ملګرو په نوې ویډیو کې دغه ټول د لیکنیزه پرنټونه تاسو ته ما په ډسکرپشن کې درکړي دي او زموږ ویډیو هم د لیکنیزه ډیټا مثلا دغه لیکنیزه وه چې څنګه کولی شو چې لیکنیزه خپل دغه نومونه په لیکلي باندې هغې ته ډیزاینونه ورکړو د AI په واسطه د بینګ AI کریټ په واسطه چې موږ ته عکسونه جوړوي. د بینګ دغه مایکروسافټ اکاونټ کې چې بینګ اکاونټ جوړیږي په بینګ کې به
زمونږ د لاجیک څخه دوی دي عکسونه جوړوي. نو دا ښایسته پرنټونه او ګرانو ملګرو چې ما تاسو په مخ کې استفاده کړل او تاسو ته مې نتیجه هم ښودله. ګران ملګرو نو دغه ښایسته پرنټونه تاسو هم د ډسکرپشن څخه کاپي کړئ او د خپل نوم ته ښایسته ډیزاینونو باندې خپل نوم ته خپل ښایسته ډیزاین ورکړئ په دغه پرنټونو او استفاده ترې وکړئ، خوند ترې واخلئ. ګران ملګرو د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د داسې نور په زړه پورې ویډیوګانې موږ هم تاسو لپاره آماده کوو او زموږ بله برخه ویډیو هم را روانه ده. لومړی برخه موږ جوړه کړې وه، دا دویمه برخه او په دریمه برخه هم کار روان دی، هغه هم تاسو ته ښیم. ګران ملګرو نو که چېرته تاسو کوم پوښتنه کوم پیغام لرئ موږ ته په کمنټ کې ووایاست او زموږ نن ویډیو همدومره. ګران ملګرو تر بلې ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.